که ته فکر کوي چې د یوټیوب لپاره مسلکي غږ ثبتولو ته ګران مایکروفون ته اړتیا ده، نو دا ویډیو به ستا فکر بدل کړي. اوله برخه پیژندنه. سلام دوستانو، نن به تاسو ته وښیم چې څنګه یوازې د موبایل په وسیله یو مسلکي وایس اوور ثبت کړئ، بې له دې چې ډېرې پیسې مصرف کړئ. دوهمه برخه وسایل. تر ټولو لومړی راځو وسایلو ته. ډېر خلک فکر کوي چې مایکروفون ضروري دی، خو حقیقت دا د یوازې موبایل هم کافي دی. او د ثبت لپاره کولای شئ دا ایپس وکاروئ. لکسس اډیو ایډیټر هم ثبت کوي، هم ایډیټ. ایزی وایس ریکارډر ساده او لوړ کیفیت ثبت. خو که غواړئ غږ دې لا ښه شي نو یو ارزانه کالر مایک واخله. دریمه برخه. اوس راځو تر ټولو مهم ځای ته، چاپیریال. د ښه غږ لپاره دروازې وتړه، کړکۍ وتړه، پنکه بنده کړه، او که لا هم شور و نو شپه ناوخته یا سهار وختي ثبت وکړه. یو مهم راز، کوټه دې له شیانو ډکه کړه، یعنې لکه پردې، کالي، بالښتونه، تر څو ایکو کم شي. څلورمه برخه ثبت کول. کله چې ثبت کوئ کوښښ وکړه ولاړ اوسئ، موبایل له خولې څخه 2 تر 3 انچه لرې وساته، او تر ټولو مهم لږ لوړ غږ وکاروه، نه ډېر کم نه ډېر زیات. پنځمه برخه مهمه تخنیک. ټول سکرپټ یو ځل مه ثبتوه، په برخو یې وویښه، منځ کې استراحت وکړه. شپږمه برخه. دا 4 رازونه ډېر مهم دي. که غواړې غږ دې مسلکي شي دا 4 شیان زده کړه. هره کلمه واضح ووایه، نه ډېر تیز نه ډېر ورو خبرې وکړه. مهمو کلمو ته زور ورکړه. خپل غږ دې یو ډول مه ساته، برینګ مه اوسه. اوومه برخه ایډیټینګ یعنې اختیاري. که شور پاتې وي نایز ریډکشن وکاروه، غږ لږ لوړ کړه، خو یاد ولره ښه ثبت مساوي دی کم ایډیټ سره. پای. که دا ویډیو درته ګټوره وه نو لایک او سبسکرایب مه هېروئ، او که نورې داسې ویډیوګانې غواړئ کمنټ کې راته ولیکئ.